په کراچۍ کې د پولیسو په مقابله کې وژل شوی د جنوبي وزیرستان سره تړاو لرونکی نقیب مسعود تر وژنې وروسته راپورته شوی پاڅون پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په پښتنه سیمه کې د خلکو د بېدرګه کېدو لړۍ لا روانه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر نورو غوښتنو ترڅنګ په زور سره بېدرګه کولو او ماورای عدالت وژنو مخنیوي غوښتنه هم کوي. د پی ټی ایم په احتجاجي غونډو کې په زیات شمېر سره خلک چې پکښې بوډاګان، ماشومان او زنانه د خپل بېدرګه شوي کسانو عکسونه په لاس کې نیولي لیدل کېږي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتين وایي د دوی واضح دریځ دی چې کوم بېدرګه شوي کسان دي هغه د عدالتونو ته وړاندې کړی شي، چې کوم ګناهګار وي هغوی ته د سزا ورکړی شي او چې کوم بې ګناه دي هغه دې خوشي کړی شي او چې کوم خلک ماورای عدالت وژل شوي د هغوی د عدالتي پلټنې وشي. د پی ټی ایم د بېدرګه شوي خلکو معلومات راغونډولو معاون علمزیب مسعود وایي د غورځنګ جوړېدو څخه راپدې خو که څه هم 1000 کسان خوشي کړی شوي خو زیاتوي 3200 نه زیاتو کسانو شمیره دوی لري چې هغه اوس هم لا بېدرګه دي. د په خبره د بېدرګه کسانو اصل شمیره ته دینه هم په څو ګناه سیوا ده خو تر هغوی پورې د دوی رسایي نه کیږي یې څوک لري نه څرګندوي. علمزیب مسعود وایي صف امریکا ډیوا سره په خبرو کې اول په سیمه کې د خلکو بېدرګه کولو لړۍ لا اوس هم روانه ده او زیاته کړه یوازې سږ کال تر دې مهاله 100 کسان بېدرګه شوی دي. خلکو بېدرګه کولو نه لاس نه اخلي ریاست په دغه 2020 کې هم 2020 کې هم دوی ډېر داسې خلک موږ سره یې ډېټا پراته ده چې تر 100 نه یعنی په 100 نه د پاسه زموږ سره چې کومه خالي ډېټا ده هغه پراته ده چې دوی بېدرګه کړي دي د 2020 کې ده. نو کڅرنګ یو خلک را خلاصوي خو بیا هم ډېر خلک داسې دي چې اوچت کړي دي او دغه سه نقیب مسعود کال 2018 جنوري په میاشت کې په کراچۍ کې د پولیسو په یو جیلی مقابله کې وژل شوی و او د هغوی کورنۍ د دوی په وژنه د کراچۍ پولیسو افسر راو انور تورزن کړی او د دوی د وژنې کیس او روانه د کراچۍ ترهګری په ضد جوړ عدالت کې روانه ده او ورستي راپورټونه وایي هغه پولیس چارواکي چې د راو انور په ضد بیان ریکارډ کړی و عدالتي ګواه څخه په شا سوي دي. د پی ټی ایم یو بل مخکښ او د قومي پارلمان منتخب شوی غړی محسن داوړ وایي ماورای عدالت وژنو کې هیڅ کمی نه دی راغلی. دینه علاوه نور زیات کیسونه دي یاره میاشتې په پس موږ داسې یو کیس اورو چې سره په کسټډي کې خلک نو دا ایکسترا جوډیشل کیلینګ دی. نو دا ډول کیسې روانې دي او مطلب په دې ورځ باندې موږ یو ځل بیا د پاکستان ریاست نه دا غوښتنه کوو چې خپله قبله د دروست کړو ټول چې نړیوالې څونه انساني حقوق ادارې دي هغوی ته هم دا سوال کوو د پاکستان په فشار باندې پاکستان په ریاست باندې فشار واچوي چې د دې کیسونه دي منې شي. د یادونه ده چې پاکستان کې د بېدرګه شوي پښتنو او بلوچستانو لپاره کارکونکي انسان دوست تنظیمونه تور پورې کوي چې جبري سره بېدرګۍ کې د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې لاس لري. خو تیر کال د پوز هغې وخوایان میجر جنرال آصف غفور ویلي و ټول بېدرګه شوي کسان د ریاست سره نشي کېدلی او ممکنه ده ځینې کسان وسلوالو سره په افغانستان کې یا د جنګونو په نورو سیمو کې وي. په پاکستان کې د بېدرګه شوي کسانو کمیشن وایي دوی سره دا مهال 2093 کسان بېدرګه دي او د پاکستان حکومتي چارواکي وایي بېدرګه شوي کسانو خپلوان د دې کمیشن سره د خپل بېدرګه شوي کسانو نوم لیکنه وکړي چې د هغې د لټون لپاره کار شروع کړي. د دې هم یادوي چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت 2 کال مخکې په هیواد کې د جبري بېدرګۍ د مخنیوي او د خلکو په بېدرګۍ کې لاس لرونکو ته د سزا ورکولو لپاره د یو قانون د جوړولو ژمنه کړې وه خو تر اوسه دا ژمنه نه ده پوره کړې شوې. عدنان بیټنۍ، وی او ای ډیوا.